څلورمه برخه ناول بې تربیته زوی. دی چېرته درومي او څه یې په زړه کښې دي. دی د توړۍ کره چې په ګیلان کښې یې کور دی ځي او دا یې په زړه کښې سره جوړه ده چې که مې مور له دې وهلو څخه نه سوه جوړه او مړه سوه نو بل هغه ځایه بیا بلې خواته تښتم، او که مې مور له دې والو څخه راپورته او جوړه سوه نو البته بیرته به کور ته راوګرځم. په دې عزم او نیت په خورا چابکي او بیړه سره یا چې ورځ هم تېره او غټ مازدیګر و پلونه ترله تېرول او لارې د مقصود خواته پرې کوله. هلکانو چې دی په داسې تلوار تلونکی ولید او د دوی پر وینا یې غوږ نه ونیو نو یې د یو څه بد او ناوړه کار د کولو شک پر راوی. په دغه حال کې د دوی په انګړ کې د ده د خور سوي چغې او په زوره زوره ژړا واورېده چې ورته راوړاندې او د چمبر تر ویه سرونه ننه ایستل. که ګوري چې مور یې د انګړ پر غولې پر کاله پرته او نجلۍ هم څنګ ته ناسته دا لولو چغې ویي. یو هلک رامنډې کړې او د مخامخ د کور په وره ورننوت او هغو ښځو ته یې وویل چې د رمجان مور د چمبر پر غولې باندې سیاویه پرته او هغه کوچنۍ لور یې په زوره زوره ژاړي او په خپله رحیمجان هم په خورا بیړه او اضطراب له کوره راووت او په منډه تر موږ او له کلي د باندې د ګیلانو خواته ولاړ. هغو ښځو چې دا وینا واورېده دستي راولاړې او د هغو د کور خواته ورغلې. په انګړ ورننوتې او د رحیمجان د مور سر یې راپورته کړ، نوکې شربت یې په ګیلاس کې ورته راوړو او په ویې څښل. یوه خاشه یې زړه تم او د پرکالۍ له حاله یو څه پرسود سوه. ښځو پوښتنه ځینې وکړه چې څه در وسو او ولې د بڼې دا ډول توپیر کړی دی. دې په ډېر زحمت سره وویل چې رحیم مغزي ماتې پر بډوګي باندې په لغته ووالم. دغو ښځو له ټولنې څخه یو هلک ته ورغږ کړل چې ورسه د رحیمجان پلار به په ماجت کښې ورته ووایه چې کور دې یو وار ارومرو غواړي، یو ځلې په ولاړو پښو راسه. هلک دغه د خبرولو دپاره د باندې منډې کړې او د ښځو تر وزرو او ښځو دا تر وزرو ونیوه او خونې ته یې ورننه ایسته. ځای یې وربیړ او دا یې ورو پر سملوله. دغو نه و د رحیمجان پلار هم راورسېدو. په خونه ورننوت. په خورا حیرانۍ او تعجب سره یې خپله ارتینه پرته او نورې ښځې یې پر راټولې ولیدې. پردۍ ښځې یوې خواته سوې او ده یې په سرویشت باندې راغی. پړونه یې له مخه ځینې پورته او د دې سترګې یې پټې ولیدې. پر ټټر یې لاس ورکښېښودی، ورو یې سترګې سره روڼې او ورته ویې کتل. چې ویې پېژاند له ژړا ورته شنه سوه. لور چې یې د مور ژړا واورېده هغې هم په زوره کوکې کړې او د پلار په غېږ کښې یې ځان واچوی. پلار د لور سر ټینګ په غېږ کې ونیو او پر تندي یې ښکل کړه او المینه یې کړه. بیا یې له معاینې څخه پوښتنه وکړه چې ولې خیر دی څه پیښه ده؟ وسطه پرته او ولې ژاړې؟ دا ښځې ولې در باندې راغونډې دي؟ دې په ژړغونکي غږ چې د دې د غږ سلسله یې پرې کوله ورته وویل چې رحیم پر پښتورګي باندې په لغته ووالم او له هغه راهیسې په ځان نه پوهېږم. زړه مې کله ډوب او کله پر حال سي. ده چې د زوی نوم واورېد په خورا تعجب سره یې پوښتنه ځینې وکړه چې هغه خو پرون له نورو هلکانو سره ولوړ کلي ته په واده ولاړ. هر څه چې مې هلک په ده پسې ورولېږو چې مزه راوګرځه خو ویې نه منله او تا ته مې هم ماښام دا حکایت وکړ. نو څه وخت د واده له خوا بیرته راګرځېدلی و چې دا راز کار یې وکړ. دې وویل چې نوره نه یم خبره. د خونې د ورک یې کړپ سو. نجلۍ مې ورولېږله چې ورسه ته وګوره په خونه څوک ننوت. دغو نه و چې ناببره مې د نجلۍ ژړا تر غوږ او د دې سوي چغارې مې واورېدې. چې له وره ورته راووتم که ګورم رحیم د نجلۍ په څڼو کښې غبرګ لاسونه ښخ کړي او په خورا خشم او غضب سره یې د خپلې خونې وخواته سکوي. ورمنډې مې کړل چې لاس یې د نجلۍ له ویښتانو وکاږم. ده لغته را سره پورته کړه، پر بډوګي یې ووالم. وروسته له هغه نه یم پوهېدلی چې څه وسو او څه نه وسو. ده چې دا واورېدل نو یې ساړه وحس ویل او شراوې یې خپل زوی ته تر خولې ووتلې او معاینې ته یې وویل چې زه به وروځم د ده پته به وباسم چې دی مغزي ماته یې کومې خواته تللی او چیرې په مځکه ننوت. یوې ښځې ته یې د خوږمن ځای د ټوکر کولو هدایت ورکړ او د باندې راووت. دغه هلک کور ته چې له ده سره په واده تللی و ورغی او پوښتنه یې ځینې وکړه چې رحیم څه سو او پر کومه خوا ولاړ.
هغه ورته وویل چې نن ماسپښین موږ ګرد د واده له خوا سره راوګرځېدو، هر یو خپل خپل کور ته ولاړو. دی مې هم ولید چې د خپل چمبر په وره ورننوت، له هغه رئیس مې نه دی لیدلی چې چېرته ولاړ. د بل ملګري کور ته یې ورغلی، هغه هم دغه راز وینا ورته وکړه. له هغه ځایه هم راوګرځېدی او ماجد ته راغلی. له یو څو نورو یې پوښتنه وکړه، هغو هم د خپلې نه خبرتیا بیانونه ورته وکړه. دلته لمر پر لوېدو او آخري زیړې وړانګې یې د غرو او برجو پر څوکو باندې ځلېدې او نږدې و چې د نړۍ د یوې خوا اوسېدونکي تر ګهیځ پورې په تپ په تیاره کښې پرېږدي او د شپې تر تور پاریال لاندې بیده کاندي. د رحیم جان پلار لکه لړم چې چلی یو وار د کلي و یوې څنډې ته ورځغلي او په هره کنډواله او ویجاړو ځایو کښې د خپل زوی د لټولو دپاره ګرځي. بیا د کلي بل پلو ته منډې او هر څوک چې په مخ ورځي د رحیم جان پوښتنه ځینې کوي. په پای کښې چې د هغه د موندلو څخه ناامید او مایوسه سو، نو راغلی د ویلې پر غاړه باندې کښېناست. د ویلې په اوبو کښې لاس اچوي او اوبه یو بل لوري ته سره شیندي او د خپل زوی په فکر ښه ډوب تللی و. لمر پرېوت او ضعیفې وړانګې هم د غرو او د دیوالو له څوکو والوتې. د لمر ختو له لورې شپه په خورا عظمت او دروندتوب سره چې د مخ څنډه یې د لمر په آخري وړانګو تکه سره وه راپورته سوه. په کلي کښې چغ پغ دی. هر څوک خپل مالونه لکه میږې، وزې، غواوې او غوایه په خپلو ځایو نه باسي او هر څوک د شپې د راختو او د هغه د پاریال د غوړېدو په حکم سره خپلو ځایو او د خپلو کورو ته ځي. په دې وخت چې که څوک د لمر لوېدو و خواته مخ راکوږ او د تک شنه او رڼه اسمان پر مخ باندې نظر واچوي، نو د درېیمې خور د لومړنۍ شپې میاشت به خورا نرۍ لکه ویښته او کږه لکه لیندۍ رابره وویني او یو څو ستوري یې شاوخوا ته خورا ښایسته او ښکلي برېښي. د رحیم جان پلار د ویالې په اوبو کښې لاس واچوي او یو مټ شګې له هغې خوا راوکاږي او خپل مخ ته یې کوټه کې او د خپل زوی د بېلارۍ او د هغه د بدعملۍ په چورت چې ډوب تللی دی او په دې خیال کښې دی چې زه اوس په ده څه وکړم. کله وایي چې له ځانه یې بیخي بېلوم او کور ته یې نه راپرېږدم او کله یې بېرته لکه چې د پلرو خوی او طبیعت وي زړه پر وسوځي او له ځانه سره وګډېږي چې یا زلمی دی پوه به سي یو څو شپې چې پرې تېرې سي ګوندې ولارې ته راواوړي او وزړه ته په دې ډاډ ورکوي چې هر انسان طبعاً په لومړني زلمیتوب کښې دا ډول خویونه او داسې افعالونه لري. د دغه فکر په هغو ډوب کښې و چې پر لار تېرېدونکی چتوت او یو څه نورې خوږې پر اس باندې رابار کړي دي. د سلام د اچولو په وسیله یې دی راپرسود او د خپلو خیالو له سینده یې راوکېښت. سلام یې ور بیا او له دې چې ترغونې او سړی ښه نه ښکارېدو ور ولاړ او نږدې ورته راغی. سپاره چې دی و خپلې خوا ته راتلونکی ولید، لاسه راسوړ او د هس ملونه یې په لاس کښې ونیوه او پټه خوله ودرېدو. د وار پر لومړی او په خبرو یې دا ډول پیل وکړ: ځوانه ستړی مه شې، له کومه راغلې او پر کومه باندې ځې؟ پر هستې د څه پیټې راړولې دي؟ ده ورته ویل: کاکو د مکور له بازاره مې یو څه د خرڅلاو شیان لکه توت او نورې خوږې رانیولې او ویسته کلي ته یې د خرڅېدو دپاره وړل. ده ورته ویل چې ځکه چې ماښام او ترغونې سوه او له دې وروسته لاره نه ښکارېږي، راځه له ما سره به شپه وکړې، ګهیځ به ولاړ سې. مسافر چې و دغه نصرت ته منتظره او له لرې ځایه د نن شپې د تېرولو په خوا کښې خواږه فکرونه ویلي وو. دستي یې د ده وینا په خوشحالي او تشکر سره ومنله او ورته یې وویل چې خدای دې خیر درکړي، زه هم د نن شپې د تېرولو د ځای دپاره خورا تږی وم. د میلمنو خونې ته یې وروست، میلمه له هسه اورې کښته او په خونه یې ننه یوست. تش اس یې وړوکي مزدور تر جلو ونیو او په انګړ کښې یې وتاړو. دی ورغی او د معاینې د څرنګوالي پوښتنه یې وکړه. دی ورته ویل چې اوس نو کې ښه او زړه مې ډېر نه ډوبېږي. د ډوډۍ د پخلي پوښتنه یې وکړه. ورته ویې ویل چې د پلانکي ارتینه راغله او هغې ټکاله پخه کړه. بیا یې معاینې د رحیم جان پوښتنه ځینې وکړه چې چېرته دی. د سر ورته وښوروی او ویې ویل چې ټول کلی مې څو واره پسې وغوښت او د کلي ټولې کنډوالې مې لټ په لټ کړې، وړوکي هلکان مې په کورو کښې پسې واستول، خو هېڅ پته مې ونه ایسته. د دوی د دې خبرو په منځ کښې هغه کوچنۍ نجلۍ په تنکي او تړۍ ژبه و مور ته ویل چې خدای دې بیا نه راویني او خدای دې او خوا دې دغسې. پلار یې پر خوله لاس ور ونیو او ویې موسل چې ولې خو ورور دې کېږي. دې وویل چې وسطه یې زه او مور ګډه سره ووالو او ستا په خوله هم نه کوي. برسېره پر دې پرون دې زما چرګه هم په ډبره وویسته. په دې خبرو او د رحیم جان د بدخویي په اترو کښې بوخت و چې د میلمانه شته والی یې په کوټه کښې ور په یاد او ناببره له ځایه جګ سو چې هو ناوخته سو، میلمه مو په خونه کښې شوم او نهاره کښېنولی دی.
موږ خو د رحیم د بدخوی او ناوړه عمله څخه ماړه او سمو خواته نه کیږي، خو میلمه خوارکی مو له زړه وتلی دی. نجلۍ یو هغه ښځې ته چې د ډوډۍ د پخلي د مرستې دپاره راغلې وه او په مناک کښې منتظره ناسته وه ورولېږله چې ورته ووایه نګولي وکاږه. په خپله یوه کوچنۍ چوپړې ته چې د ورځې لخوا باغ له چغکو ګوري ورژغ او ورته ویې ویل چې د لاس اوبه د میلمنو خونې ته یوسه زه هم درځم. په خپله یې کندری ور واخیست او په وره ور ننوت. کوچنۍ چوپړې ته یې د لاس د اوبو د اچولو امر ورکړ. دی له میلمانه سره پر کندري باندې کښېنوست. وچه مړۍ یې ورو ورو په خوله کوله او له ده یې پوښتنه کوله چې نن له کومه ځایه راخوځېدلې، پر لارې خو دې څه تکلیف ونه لید؟ ده ویل چې ګیز وختي له بازاره راولاړ سوی یم، پر لار مې نور تکلیف بې له دې چې هس مې یو وارې نه کوواو او پیټه یې واچوی، خو بیا د خدای فضل چې یو زلمکی هلک په مخ راغلی، هغه مرسته راسره وکړه او پیټه مو بیا په راس واړوی. دی نوکی ولټول او په درانه غږ یې پوښتنه ځینې وکړه چې سره زلمی او څه ډول کالي یې اغوستي وو او له کومه لوري په مخه درغلی؟ ده ورته وویل چې سربخون جګ نری زڼی و، توره لونګۍ تر سر او سرې چکنې موچڼې یې په پښو وې، له دې خوا په مخه راغلی. پوښتنه مې ځینې وکړه چې د چا زوی یې او پر کومه خوا درومې؟ ده وویل چې پلار مې څه کوې؟ ځم د ګیلان لوري ته. ما هم سر نه پسې وګرځوی او ځین راتېر سوم. ده چې دا نقشې واورېدې وزړه ته یې ټینګ ولوېد چې دا رحیم دی او له دې چې دا میلمه په دې حال پوه نه سي چې دا د ده زوی و، پټه خوله او نور یې څه نه وویل. میلمانه ګوله په خوله او ژوله او پوښتنه یې ځینې وکړه چې هغه ستاسو خپل و؟ ده ویل چې یا هسې مې پوښتنه وکړه، په ما هېڅ د قرابت او نږدېوالي اړه نه درلوده. ډوډۍ وخوړله سوه، لاسونه پرېولل، یو ګړی نور هم له میلمانه سره کښېنوست او له هر لوري یې ویناوې سره وکړې. پس د هغه یې ورته وویل چې ته به ستړی او خوب ته به دې ډېره اسه کېږي، زه به ولاړ سم، د خوب کالي به درته راولېږم. هغه هم په مسلو سره چې امتحان یې له بڼې څخه ښکاره کېدو ځواب ورکړ چې ښه دی، خدای دې مه خواروه، زما زړه هم دغسې و چې باید وختي بیده سم، ځکه چې ګیز مې په زړه کښې دی چې وختي وخوځېږم او تر خپله ځایه پورې ورسېږم. دی دستي ولاړ او ده ته یې د خوب کالي راولېږل. رحیم جان څه سو؟ رحیم جان چې په هغه ورځ مور او خور ووالې، په تېره بیا چې د مور په مرګ باندې ووېرېدو، نو یې له ځانه سره دا پخه او جوړه کړه چې یو څو شپې به د توړۍ کره تر هغو پورې چې د مور حال مې معلومیږي ولاړ سم. که مې مور په ژوندو کښې سوه خو بېرته به راوګرځم، او که په مړو کښې سوه نو خود به له هغه ځایه هم پسې غورځم او بلې خواته به ځم. نو په بیړه او سوي ساه سره د انګړ له وره راووت او په خورا چټکي او ویره سره چې پڼې او پټکی هم په لاس او سر تور و، د خپل چمبر تر کوڅه راتېر سو. چې له هغو هلکانو چې واده ته په مخه ورغلل او موږ هغه ته پورته اشاره وکړه، رانیهام سو، نو یې کپۍ په پښو او پټکی تر سر کړ. بیا ویالې ته ور وګرځېد او په زړه کښې یې ورتېره سوه چې دا اخري پلا دپاره خو د خپل کاریز له اوبو یو څو لپې وڅښل. ورغلی، اوبه یې وڅښلې، راولاړ سو، مخ پر ګیلان رهي سو. تر هغو چې کله یې ښکارېدو او د هغه ونې یې له دې په تګ کښې سست و. څرنګه چې کورونه او ونې یوې غونډۍ له سترګو ځینې نهامې او پټې کړې، نو یې کالي سره راغونډ او ځان یې وځغاسي ته جوړ او تیار کړ. تر یوه ښه ټاپي پورې په تاو او منډه ولاړ، خو ساه یې وسوه او پر چپه تشي باندې یې دړ سو. دستي کښېنوست او په لار کښې اوږد وغځېدو، تر یوه ښه ګړۍ پورې پروت و. پس له هغه منجارۍ چې د هغه ذکر مو د ده د پلار د میلمنو په خونه کښې وکړ راغلی. له هغه سره یې د هس پیټی بار او بې له دې چې د زړه آل ورته ووایي ځینې تېر سو. ماخستن تېر د توړۍ د انګړ وره ته راغو، ور یې ور وټکاوی، د توړۍ زوی یې ورته راغلی او ور یې ور پرانیستو چې داسې یې ورته وکتل، ویې پېژند او په زوره یې چغه کړې چې ادې زیری مې در باندې رحیم جان راغلی. ټولو چې واورېدو ورته راویې لټولې، توړۍ په غېږ کې ونیو او پر یوه بارخو او بل بارخو باندې یې کول کړ، تر لاس یې ونیو او په خورا پسته او خوږه ژبه یې ورته وویل چې د زړه سره آس دې چېرته دی؟ سپور راغلی او که پر پښو؟ د ژبه ورته واړوله، ویې ویل چې یا توړۍ پر آس سپور راغلم. ستاسې د کلي په کوزه څنډه کښې زموږ د کلي یو سړی و، هغه ګیس تللی کور ته. ما ورته وویل چې نن شپه به اس خوندي او ګیس به یې زموږ کره ور ورسوي. د توړۍ کوچني زوی یې پر پښه جګ ور وغورځېدی او د مور لاس یې په دواړو لاسو ټینګ او پر شا ټال شو او په خورا خوشحالتیا سره یې وویل چې
ادې جانې ډېر ښه سو چې رحیم جان لالا خپل آس بیرته کور ته لیږلی دی، ځکه که یې آس دلې وی بیا زغر د زموږ له کوره ځي او هر ګړی د خپل تګ خبره تر غوږ راتېروي. مور یې په خورا مینه او محبت سره خپل دغه بل لاس تر مغزي ور چاپېره او کلک یې پر بارخوک کول کړ. ویل یې و زویه ښه سو. د غونه و په خونه راننوتو کښېنستل، 3-4 وړوکي چې بیده او له خوب راویښ سو، څوک یې پر یوه زنګانه او څوک یې پر بل زنګانه کښېنستو او داسې درب و دروب یې واچوئ چې دوی د یوه د بل د وینا د اورېدو دپاره سرونه سره راوړاندې کول. د توړۍ یوه پیغله لور یې ومنا ته د ډوډۍ د سرشتې دپاره ولاړه او وړوکي یې هم د دې دپاره چې دوی یو د بله خبرې سره وکړي له ځانه سره بوتلل. چې د وړیوکو غږ نوکې ورو او غوږونه یې ارام سو، نو توړۍ یې ښه ورته راوڅکېده او ورته ویې ویل چې ښه زما نازولې مورکۍ او پلار دې جوړ و؟ ده ورته ویل چې و شکر دی کلک جوړ او روغ و. سلامونه یې ډېر ویل، خوا دې ستا له خوا نوکې ظهیره وه او ویل یې چې ډېر وخت کېږي زه په خور آل نه لرم او نه دا په ما حال لري. دی ویل و رښتیا وایې زویه، زموږ هلکان خو وړوکي او د دې نه دي چې پر یوه خوا یې ولیږو، دا ته وسطه نه راځې او ولې کله نه راګرځې؟ دا یوه میاشت پخوا مې لا ستا لار کتله، ما ویل نن به راسي او سبا به راسي، تر څو په مټې نن مې ولیدې. ده ورته ویل چې ته خو خبره یې پلار مې اوس سپینږیری او دونې کار نسي کولی، نو له دغه جوته زه اوس داسې لکه پخوا نه یم خلاص. په دغه ډول خوږو خبرو او ویناوو بوختو چې د هلکانو غږ او د پښو یې دربی سو. کوندره یې راوړ ویې غوړاوه، خاګینه یې پر کښېښوه، رحیم جان سره له نورو وړیکو پر رابېرته او ټکله یې وخوړله. وروسته له هغه یو ګړی نور هم سره وګړېدو او د توړۍ پیغلې لور یې ځای ور ویړاوه او توړۍ ورته وویل چې شپه ډېره تېره او ته هم اوس سره زبله یې ولاړ ته پرېوځه ګیز به سره غږېږو. دا هم د توړۍ ویل ومنل، خدای پاماني یې ځینې واخیست او ولاړ پر ځای پرېوت. په ځای چې تر ښه ډېر ګړی پورې د مور او خور د وهلو په واسطه خوب نه ورتو. په پای کې بیده او ګیز راپورته سو، مخ یې پرېولی، ناره یې وکړ یعنې ناشته یې وکړه. د ځینو شناختو کورو ته چې د ده له پلار سره یې معرفت او واقفیت درلود ولاړ. رحیم جان به نو اوس یو ګړی پرېږدو چې له نورو شناخته او پیژندګلوانو سره یو څه کتنه او ملاقات وکړي او موږ به نو د ده د پلار او مور خواته سترګې راواړوو چې هغه به اوس په څه بوخت او په کوم فکر کې وي. پلار چې لاغو مسافرو د ګیلانو خواته د یوه هلک د تګ واورېدو، په زړه کښې یې کلکه ورتېره سوه چې هغه به د ده زوی وي. د میلمنو له خونې چې راغلی و معاینې ته یې دا وویل چې د رحیم تګ د توړۍ و کور ته زما و زړه ته ټینګ لویږي او د دې مسافر ویلم پر دې باندې شا او پوخ دلیل دی. دی ورته وویل چې که داسې وي خو 4-5 شپې وروسته به یې حال معلوم او د ده شتهوالی به هلته ښکاره سي. ده ورته ویل که ګیز یو سړی و ګیلان ته د یو بل کار په پلمه ولیږو او ورته ووایو چې رحیم دې هم په زمند ښه وویني نو صاحب پکښې دی. دی ورته وویل چې پرېږده دونې غم یې مه خوره، په خپله به یې حال معلوم سي. ستړی یې ټول کلی دې په ده پسې غوښتی دی، ولاړ ته بیده سه، ګیز به پسې ګورو. دی چې د خوب دپاره ولاړېدو او پوستین یې په اوږو کښې سماوو، ساړه یې وسو او ویې ویل چې نو څه وکړم؟ زوی دی خو نه ځینې رغېږي. د پښتو متل دی چې وایي ته که کافر یې زما خو ځیګر یې، که بل څوک وایي خو ما به ځینې رغولی وای. دا چې یې وویل ولاړ او پر ځای پرېوت. په ځای کښې تر ډېرو پورې خوب نه ورتو، پر یوه اړخ او بل اړخ به اوښت، راز فکرونه یې وهل. کله به یې له ځانه سره ویل چې کاشکې خدای تعالی خو دا ډول زوی مه وی راکړی، او بیا چې یې راکړ څرنګه به ښه و چې په کوچنیوالي یې راڅخه اخیستی وی. او کله به یې ځان ملامتاوی او ویل به یې چې دا څه لیونتوب دی چې د خپل زوی په نسبت دا ډول فکرونه وهم او په زوره د ځان زړه ځینې توروم او په اصل کښې هغه نه دی ګرم، پړ زه او د ده مور او انا ده. ځکه که مو هغه وخت د ده د تعلیم او تربیت غم خوړلی وی، اوس به داسې خوارۍ ته نه وړاندې کېدو. په دغو اندېښنو کې و چې خوب پر راغلی او ویده سوی و چې سترګې یې سره ورغلې. د ورځې هغه تېر سوی وضعیت یې په خوب لید چې په یوه کنډواله وځي او په بله ننوځي او هر څوک چې په مخه ورځي له هغه څخه د خپل زوی پوښتنه کوي. په دغه عین شي یې خوب لید چې د یوه خورا جګ غره پر سر ولاړ او شاوخوا ملکو ته ګوري چې تر شا سترګې راواړوي، رحیم جان هم ولاړ وویني، مخ پر راوګرځوي او ورته ووایي چې هلکه مور او خور دې وسطه والې وې
دی بې له دې چې څه ورته وایي په غبرګو لاسو یې پورې وهي او د غره له سره یې لاندې راواچوي. ده چې ځان د غره له سره په دونې ګړنګ شي لوېدونکی ولید او د هغه خوف او ویره ورباندې غالبه سوه. دستي یې له خوبه لو کرژه وکړه او راویښ شو. چې سر یې راپورته کړ که ګوري چې ژړه وړانګه د خونې د کړکۍ له هندارې څخه پرده باندې رالوېدلې او نه غر سته او نه یې زوی. سترګې یې زغرده وموښلې او له ځانه سره یې څوکه وویل چې او خوب مې لیدو. دستي یې کالي واغوستل او له ځایه راسور سو. ور یې پرانیستو او راووت. کوچنۍ لور یې د خپل منډو یعنې خونه تر مخ ولمرسۍ کې تناسه وه. پلار چې یې ولید رامنډې یې کړې. دا هم لاس ورټیټ او په غوزي کښې یې راواسته کول یې کړه. دې ورته وویل چې بابا د میلمنو په خونه کښې یو څو کسه سړي دي تا غواړي. ده ورته وویل چې څوک او د کوم ځای دی؟ دې وویل چې زیات نه پوهېږم ګیز چې لمر خوت دوی ور وټکوئ او عادې زه ور ولېږلم چې ور مې ور خلاص کړ. دوی وویل چې ورته پلار ته دې وایه راسه. زه راغلم عادې ته مې ویل. هغې ویل چې ورته وایه چې سر یې خوږېدو اوس بېده سو تاسې یوه ګړۍ په کوټه کې کښېنئ در به سي. ما هم دا ډول ورته وویل. دوی د میلمنو د خونې ور خلاص او کښېنستل. بیا ده ورته وویل چې هغه ماښامنی مسافر څه سو؟ دې ورته وویل چې سهار یې د ګل کاکا زوی رالیږلی و. هغه یې اس ور ویوست او سلامونه یې ډېر ویل ولاړ. د لور کښېنوو او ورته ویې ویل چې مور دې اوس څه ډول ده؟ لور یې کښېنوله. دې ویل اوس ښه ده. ګیز ولمانځه ته کښېنستلې وه. د رحیم مور چې د میړه غږ واورېدو له خونې ورسره ولاړه سوه او راغله. میړه ته یې لکه چې په کلو کښې د دوی دود و تعظیم وکړ او ورته ویې ویل چې ماښام مې تر ډېره پورې تشې خوږېدو او خوب نه ځین راته خو بیا بېده سوې او په ځان نه وم پوهېدلې او ښه یم چې لاس نه ور وړم نسي خوږ. ده ورته وویل چې خدای مهربانه دی جوړه به سې او د باندې د میلمنو په خونه کښې څوک دي؟ دې ورته وویل چې لغه هلکه مې چې د مسافر اس یې د باندې ور ویوست پوښتنه وکړه چې د باندې د وره په خوله کښې څوک ولاړ دي؟ هغه ویل څو کسه د کلي سپین ږیري او مشران ولاړ دي لکه چې په تا یې نوکې کار دی. ده ورته وویل که د لاسه کېږي یو څه چای پخې او د یو هلک په لاس چې زه به یې اوس د باندې درته راولېږم راواستوه. دې ورته ښه او دی ځینې رئیس تر وره راووت او کوټې ته ورغ. ستړیمس یې له هغو کسانو سره په ښه ورین تندي وکړه. هغو هم د ده د صحت او د کاله جوړتیا یې په ښه وجه سره پوښتنه وکړه. بیا هغو د ده ناوخته پورته کېدو او د دې چې سر یې خوږېدو پوښتنه وکړه. ده وویل چې ماښام مې نوکې مړکه تبه او ساړه مې هم کېدو نو له دې جوته تر ډېره پورې خوب نه راتو. بیا چې بېده سوی وم په ځان نه وم پوهېدلی تر څو چې دا دی اوس راپورته سوم. دوی پر دې باندې چې ماښام یې تبه وه خورا افسوس وخوړ. خو لومړی تر هغه چې دوی په نورو خبرو او د بلې خوا په ویناوو خوله پورې کړي ده ورته ویل چې 1-2 دقیقې ماته مهلت راکاندئ چې د باندې ووځم دستي به بېرته راسم. راولاړ او تر خونه راووت او د انګورو د باغ تر غوږي چې هغه لوري ته یې پلن ډګار یعنې میدان ور وګرځېدو. هلکانو لوبې کولې. یوه ته یې ورغږ کړو هغه راغلی.